د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د عیسائی برادرۍ د عبادت ځای سینټ پال چرچ چې 2 کاله وړاندې د ترهګرۍ په برید کې سوځول شوی و یو ځل بیا د عبادت دپاره تیار دی او د عیسائی برادرۍ مقامي اوسیدونکي په سخته سکیورټي کې خپل عبادتونه سرته رسوي. د کم شمېره طبقې دغه د عبادت ځای د ترهګرۍ په برید کې هغه وخت په نښه شوی و کله چې د پیغمبر اسلام په ضد جوړ کړی شوی د فلم په ضد مظاهرې مخې ته راغلې وې. د مردان د سینټ پال چرچ یا ګرجي ایگزیکټیو ډایرکټر پروفیسر اندریاس ډیو ریډیو او ټي وي سره د خبرو په مهال وایي چې د ګرجي په ودانۍ کې د تیر قامپرست حکومت د هغوی سره ډیر کومک کړی وو. هغه ټایم باندې زمونږ د دې صوبې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی هغه په وخت دلته رسېدلی و. هغه ټول زمونږ سره غمګزاري کړی و. بیا د ټول تپوسونه چې مونږ نه وکړو نو آی کې تقریبا مونږ ته د هغه ټایم باندې خو 3 کروڑه اعلان کړو خو چې مونږ رستو سی ان ډبلیو سره اسټیمیټ جوړ ک نو هغه 3 کروڑ 66 लाख ته ورسېده. چرچ چې هغه مکمل طور باندې دننه ډېر ښکلی او یو تاج محل په شکل کې جوړ. څېړنې وایي چې په کال 2012 کې د سپتمبر په 21مه نیټه باندې په ټول هیواد پاکستان کې د پیغمبر اسلام په ضد جوړ کړی شوی فلم په حواله کاربندیز مخې ته راغلی و او په ټول هیواد پاکستان کې مظاهرې هم رامنځته شوې وې. خو په مردان ضلع کې په دغه مظاهرو کې شامل شرخوخو د عیسایانو په دغه ګرجه باندې هم حمله کړې وه او د ګرجې دننه د عبادت ځای مهمانخانه د ماشومانو سکول د پادري او پرنسپل کور ته یې اورونه اچولي وو چې په نتیجه کې دغه وداني په مکمله توګه تباه شوی و. خو د تیر قامپرسته ګوند ANP په حکومت کې د ګرجې بیا د ودانۍ دپاره 10 میلیونه روپۍ ورکړې شوې وې. د عیسائی برادرۍ سره تعلق لرونکي خلکو یو ځل بیا په دغه ګرجه کې خپل عبادتونه شروع کړي دي. په دې چرچ کې اوس هم د ودانۍ کار روان دی چې پکې یوه لویه لایبرري جوړولی شي. پروفیسر اندریاس د راتلونکي پلان په حواله د خپلو خیالاتو اظهار څه داسې کوي. نو مونږ نور په بیلنس اف ورک باندې کار نور شروع کړی دی چې را حکومت مونږ لا نور فند لګ پرووایډ کی چې د چرچ کې دننه چې د ټافټایل لګو. نو مونږ دا غواړو چې دا ټافټایل جوړ شي د اوبو فلو چې د بارانونو کې یو طرف ته شي چې اوبو دننه ودرېږي. نو هغې شروع دي د نه علاوه چې ګارډن لایټس یا سټریټ لایټ هغه مونږ سیسټم کې ایښي دي او امید دی چې زر نظر به هغه موشي. یاد دی وی چې په کم شمیره طبقو باندې د پاکستان دننه په حملو کې اضافه مخې ته راځي چې له کبله یې غیر مسلمه خلک په یو تشویش کې هم اخته دي. د کیمرمین هاشم علي سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټي وي مردان.